بچې ته ختم نبوت پیژنې چې ختم نبوت څه شی دی؟ څه ته وایي زویه؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ختم نبوت سلسله ختمه شوې ده او هغه زموږ آخري نبي دی او د الله تعالی رسول دی. ختم نبوت دا خو به پیژنې چې څه شی دی؟ مونږ سره ودې نه یو چې دا نه چې دا نه وته. بچې ته څه وایي زویه؟ چې نبوت ختم شوی دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پس نه بل نشي راتلی. دا به په معاشره کې مونږ تاسو ته به یو عام سوال ښکاري خو دا د ټولو نه ضروري سوال دی چې ختم نبوت دا څه ته وایي. دا وښایي قدرمنو دا خپلو بچو ته وښایي چې ختم نبوت څه شی دی. ختم نبوت دې ته وایي چې زمونږ خوږ پیغمبر چې دنیا ته تشریف راوړو د نبوت دروازې بندې شوې. بس زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم دنیا ته تشریف راوړو سره او تلو سره بس چې هغوی دنیا ته رالل ختم نبوت د نبوت سلسله هغه ختمه شوه. د دې نه پس چې یو سړی دعوه کوي د مردارول پکار دي. داسې ده که نه بچې؟ نشته لایق هېڅوک الله نه، نشته لایق د عبادت، نشته لایق د عبادت سوا د الله نه، سوا د الله نه او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی آخري پیغمبر دی. د الله تعالی آخري پیغمبر دی. ته اوس وایې زویه درځي نه؟ نشته لایق د عبادت سوا د الله پاک نه. ماشاءالله ماشاءالله. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک آخري نبی دی. ماشاءالله زبردست زبردست. همدغسې ده. ها اوس ته یاده شوه؟ مخکې له نه درتله. ما سره یو پیره بیا ووایه. د کلمې معنی دا ده نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه، نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه او حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د الله تعالی آخري پیغمبر دی. او حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د الله پاک آخري پیغمبر دی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خپلو کې چې کینئ که نه نره نو دا د دین ښکلې ښکلې خبرې دا د کلمې معنی موس کې فرض که نه دا طریقې یو بل ته ښایي ښه نه ده. دنیا له به هم منډې و د سکول سبق به هم نه پرېږدو دین به هم نه پرېږدو دواړه به کوو. ښه ګوره چې دواړه کوو که نه نو دواړه جانب هم ښایسته وي، دنیا به هم ښایسته وي اخرت به هم ښایسته وي. چې سکول ته مور پلاره ته وي بچې سکول ته په ټایم ځه تاسو به ته څه وایي چې ښه جي سبق به د سکول هم یادو د جومات به هم یادو د مدرسې به هم یادو اخرت له به هم غم کوو. صحیح ده که نه نره؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کوي. قدرمنو وخت دنیا ډیره تیزه روانه ده جی، ډیره تیزه روانه ده خو دین هغه ډیر په شا پاتې شو. په شا داسې پاتې شو چې قسمه قسم سیزونه راووتل منډې ترړې راووتې خو دین دپاره مونږ ټایم نشو ورکولی. وجه څه کیدی شي؟ وجه دا ده چې دنیا پسې زمونږ منډه ترړه سیوا شوه. مونږ به یو بل د دنیا نه نه منې کوو، دنیا له به هم منډې وو ورسره به آخرت له هم منډې وو. قدرمنو دا بچیان را سره ولاړ دي ډېر درانه خواږه ولې چې زمونږ د معاشرې پښتانه بچیان دي او تاسو یقین وکئ دین سره دوره مینه لري دوره شوق لري چې مال خپل آواز راکړه چې زمانه زمونږ نه یو څو پوښتنې وکړه. انو بالکل دغه ماشومان را سره ولاړ دي دی سره هم یو څو خبرې اترې کوو تاسو مونږ سره اوسئ. السلام علیکم بچې. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی زویه؟ زما نوم زمر. څه نوم دی زویه؟ زمر. ها زمر ماشاءالله ډېر ښکلی نوم دی. بچې ستاسو نوم دی؟ شاهزیب. ها شاهزیب. ستاسو نوم دی نره؟ اذان. ها اذان او شاهزیب او زمر. ستا بچې؟ مسعود. ها مسعود. صحیح ده صحیح ده صحیح ده. بچې دا راته ووایئ اسان سوال دنه کومه دا ختم نبوت دا څه شی دی زویه دا راته لږ واضح ووایه. دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ختمه شوې ده او هغه آخري رسول دی پیغمبر دی. بیا ورته ووایه تیز. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ آخرنی نبی دی او رسول دی
او هغه باندې د نبوت سلسله ختمه شوې ده، د هغه نه پس به بل نبي نه راځي دې دنیا ته. ماشاءالله ماشاءالله، زبردست زبردست. شکر دی، ډیر زیات خوشحاله شوم چې دی بچنګي دغه سوال جواب داراله ټیک راکو. دا به په معاشره کې مونږ تاسو ته به یو عام سوال ښکاري، خو دا د ټولو نه ضروري سوال دی چې ختم نبوت دا څه ته وایي. نو دغه بچنګي ماله ډېره ښکلی جواب راکو. بچې ته څه وایي؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نبوت سلسله ختمه شوې ده، د الله پاک آخري نبی دی، د باندې قرآن مجید نازل شوی دی. ماشاءالله ماشاءالله، زبردست زبردست. زمون پیغمبر آخري پیغمبر دی او د ختم نبوت بس سلسله په هغې باندې ختمه شوې ده. زبردست زبردست. همدغسې دا زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا وښایي، قدرمنو دا خپلو بچو ته وښایي چې ختم نبوت څه شی دی. ختم نبوت دې ته وایي چې زمون خوږ پیغمبر چې دنیا ته تشریف راوړو د نبوت دروازې بندې شوې. بس زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړو سره او تلو سره بس چې هغوی دنیا ته رالل، ختم نبوت د نبوت سلسله هغه ختمه شوه. د دې نه پس چې یو سړی دعوه کوي نو دا د مردارول پکار دی. داسې ده که نه بچې؟ دا کلمه راته ووایه زوی لږه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. د دې خو به زوی تا ته معنی هم یادوي. نشته د عبادت لایق بل هېڅوک صرف یو الله د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی. ماشاءالله، زبردست زبردست. یو خوا که وګورو زمونږ نوجوانان چې ځوانۍ ته رسېدلي دي، ښه کافي عمرونه دي، هغوی ته پته نشته چې د کلمې څه معنی ده او کلمه کې څو فرض دي. دې خوا که دې بچنګي ته ګورم نو کم عمره. ستا څومره عمر دی زویه؟ 12 سال. 12 سال. د 12 سال عمر بچنګي ته هغه ته پته شته چې کلمه څه ته وایي او د دې معنی څه ده. تا ته پته شته زویه؟ معنی ووایه بچې. بل څوک هېڅوک لایق نشي بغیر د الله نه، د الله آخري نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ماشاءالله ماشاءالله. دا یې ده نه واورېده زویه؟ نو خپله به نه یادې؟ لږه لږ راته یاده او ډېره غلطیانې پکې رانه کېدې. خو زه راته وامه چې څوک درنه تپوس وکړي که نه چې د کلمې څه معنی نن ته به ورته څنګه وایې؟ نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه، او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی آخري پیغمبر دی. نشته لایق هېڅوک الله نه، نشته لایق د عبادت، نشته لایق د عبادت سوا د الله نه، سوا د الله نه، او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی آخري پیغمبر دی. د الله تعالی آخري پیغمبر دی. ته اوس وایې زویه درځي له؟ نشته لایق د عبادت سوا د الله پاک نه. ماشاءالله ماشاءالله. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک آخري نبی دی. ماشاءالله، زبردست زبردست. همدغسې ده. ها اوس ته یاده شوه؟ مخکې له نه درتله. ښه ما سره یو پیره بیا ووایه. د کلمې معنی دا ده نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه، نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه، او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی آخري پیغمبر دی. او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک آخري پیغمبر دی. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خپلو کې چې کینئ که نه نره نو دا د دین ښکلې ښکلې خبرې، دا د کلمې معنی، مونځ کې فرض که نه، دا طریقې مریقې یو بل ته ښایي ښه نره. دنیا له به هم منډې و، د سکول سبق به هم نه پرېږدو، دین به هم نه پرېږدو، دواړه به کوو. ښه ګوره چې دواړه کوو که نه نو دواړه جانب هم ښایسته دنیا به هم ښایسته آخرت به هم ښایسته. چې سکول ته مور پلار ته وي بچې سکول ته په ټایم ځه، تاسو به ته څه وایئ چې ښه جي سبق به د سکول هم یادو، د جومات به هم یادو، د مدرسې به هم یادو، آخرت له به هم غم کوو. صحیح ده که نه نره؟ چلوی والا بے حجابا شو خوخ بے حیائی کیو تربلا لاجواب شو دمینی بیو پارکلی دمو بیلو رابطے شلی
خوخ د غیارو په فیشن لاړه یا لاړه نو لاړه یا لاړه زنانمو به پردې شولې خوخ د غیارو په فیشن د امریکې شولې لاړه یا لاړه زیاد مغربي تهذیب رسمونه رواجونه شو ام د ښځو نرو د بېدینو فیشنونه شو نخې نښانې دي د قیامت ښکارا لامې شولې محمد मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी।